ستاسو دا راغونډېدل ستاسو د قام په مسله باندې د خیبر داخل خیبر دا خاوره ګګراو کول دا د وخت هر استعمار او جابر ته جواب دی چې پښتانه د تنور یو دي لښکر یې درته سمې کړي انشاءالله په دې خاوره. ګرانو ملګرو ارواښاد ګیلهمن وایي ارواښاد ګیلهمن وایي کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه بشم کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه بشم که چېرې مړو مه دا زیره مې تر کوره راوړلې. او ارواښاد ګیلهمن وایي د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې د تور پنجاب تورې ګیدړې دومره مستې شولې راتلې د پښتونخوا د غرو زمري یې مات کړه. ګرانو عزیزانو خبره قامي ده خبره د وطن د رنګ ده خبره د نیقام د څوکالۍ ده. بیخي موږ په دې باندې باور لرو دا راغونډه د پښتون افغان ملت دا لویه ستره جرګه دا د هر قوت واوري دا د هر جابر واوري غوږونه د خپل کلاو کړي چې دا جرګه دا یوازې د پي ټي ایم نه ده دا د ټول قام جرګه ده. ټول قام راغلی د دې جرګې نه د قام هر وګړی په دې میدان کې دا د دې قامي جرګې ملاتړی دی. عزیزانو تباهي بدبختۍ په دې خاوره باندې تېرې شولې زما په خیال باندې نن موږ د دې خیبر په دې خاوره باندې یومي حساب ته راغونډ شوي د هغه ظالمانو سره چې زموږ د خاوره یې وسېزله زموږ د اولسونه یې وسېزله زموږ شتمنۍ دی چیرو تالان کړلې. تاسو ته احمد کونډي صاحب خبره وکړه په وسایلو باندې ملګرو خدا یاده ساتئ چې ګورئ د وسایلو کیسې خو ډېرې زیاتې دي. ما په کتاب ولیکو شتمنه پښتونخوا ډېر ملګري پې نور هم کار کوي. ګورئ خبره د وطن د اختیار ده خبره د وطن د واک ده که خاوره زما ده نو اختیار به هم زما وي. دا پښتون قام مالک دی د دې خاورې بل څوک نه دی د دې خاورې مالکو. موږ په دې خپله خاوره کې بې واکه شوي موږ په دې خپله خاوره کې بې اختیاره شوي. دا څنګه زموږ خاوره ده عزیزانو دا څنګه زموږ وطن دی چې زه پکې جرګه نشم کولی د دې قام. شرم دی د هغه قوتونو او طاقتونو دپاره. عزیزانو د دې جرګې نه د ډېرو قوتونو یېره وه ځکه یېره وه چې پښتانه یې مړه کړه رانه پښتانه بلاګانو وخوړه پښتون قام او جغرافیه د کامار په خوله کې ګیره کړې ده. کله څوک د غرب نه جنګونه راوړي کله د شرق نه راوړي د دې قام نه شرم نه کېږي. زما دا د وطن میدانونه هره ورځ د پردو جنګونو میدان ګرځېدلې خو نن ورته موږ په دې قامي جرګه کې سرکر خراکاږو چې نور نه منو ستا دا جنګونه په دې خاوره باندې نور نه منو ستا د دې جنګ دا اقتصادو. ملګرو بله ورځ چې کله په دې جرګه باندې برید وشولو زما ځوان د څنګ او د ننګ ملګری نثارباد نن هم په دې پنډال کې ناست دی. په دې ټول قام کې نثارباد هغه زلمی و چې ننګ یې وکړو په دې قام باندې لږ یې وکړو د دې قام لپاره. ډاډه اوسېږئ ډاډه ملګرو. باچا خان بابا یو خبره کړې وه خو ګورې تاریخ یې زموږ نه هېر کړی دی یې زموږ نه هېر کړی دی اتلان یې زموږ نه هېر کړی دي. باچا خان بابا وایي دا پښتانه دا د ورشو مستسونه دا به چې د قندهار نه روان شو دا به د ډیلي په تخت باندې ودرېدلو. نن من چا راګیر کړو په دې خپله خاوره کې دا چا رانه دا خاوره پردۍ کړله دا چا موږ وبچلو په دې خپله خاوره باندې. کونډي صاحب د وسایلو خبره وکړله خو ګورې قامه واورئ دا واورئ جنګ په دې خاوره د وسایلو دی. زما او ستا سرونه ورته نه دي پکار زما او ستا خاوره ورته پکار ده زما او ستا وسایل ځینې خلکو ته پکار دي خو موږ دا غږ کوو په دې قامي جرګه کې چې خاوره هم زما ده وسایل هم زما دي اختیار به هم زما وي. د برابرۍ په بنیاد به رسه نور ژوند کوو د برابرۍ په بنیاد دنه نوره غوښتنه کوو. عزیزانو د قام یووالي ته ضرورت دی راواورئ د قام
قام یو کېدو ته ضرورت دی. موږ نن ډېر خوشحال په دې قامي جرګه کې د عوامي نشل پارټۍ په نمایندګۍ مرکزي مشر ایمل ولي خان دې قام نه راغلی، د پیپل ګوند مشران رالو، د پاکستان تحریک انصاف مشران رال، د جمعیت علما اسلام مشران رال، د نورو ګوندونو مشران رال، خو د هغې سره سره دې جرګې له قام رالی. قام سترګې راواورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي افضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر. د وخت د لوی جهاد دا دی، د وخت لوی جهاد دا دی چې د وخت ظالم ته سړی حق خبره وکړي، وایو بلې ظالمانو ته قام دا حق خبره. عزیزانو دا واورئ، د اسلام په رڼا کې درته خبره کوم. الحمدلله ټول مسلمانان د کفر او د اسلام په نامه باندې د پښتنو په وطنونو کې جنګونه نور ناروا دي. د کفر او اسلام په نامه باندې د پښتنو وجل نور ناروا دي. د پښتنو ټارګټ کلینګ نور ناروا دی. د پښتنو شتمنۍ لوټ کول ناروا دي. د پښتنو تاسو ته پته شته، تاسو ته د وسایلو خبره وشوله. وسایل په اصل کې قام دی په یو خاوره، افراد دي په یو خاوره، وګړي دي په یو خاوره باندې. موږ ډاډئ عزیزانو چې تاسو دا قام داسې بیداري وئ، نو انشاءالله د قام بیدارۍ د دشمن شکست دی، د قام بیدارۍ د دشمن ماتې ده. موږ شکست ورکړی دغه دشمن نه انشاءالله په ګوند کوو بیا په دې میدان باندې. او هغه د خوشحال بابا په شعر باندې دغه ظالمانو ته جواب وایو چې افغان ملت دا نشي